چلو کو یو ریکټینګولر کالم یو جوړ کو صحیح ده کنه او دا کنکریټ کالم د دې خپل سایز سره دا موډیفای کا 18 بائی 18 نو ته یې څه کا 12 بائی 12 اوکے کا دا اوکے کا وزي چلو کا کنه ٹھیک شو کنه نو اوس مونږ بس چلو کو آوا ان بیم براوالو دلته کې څه لیکل دی نمبر اول دلته کې ریکټینګولر کالم صحیح ده نو ریکټینګولر کالم دلته کې چې زوس دا کالمونه ډرا کوم کم طرف ته مخ ته صحیح شو کنه ایکس ډایرکشن باندې دی زه سم چې ټیک ته زاده په ایکس ډایرکشن باندې دی او پدې ځای کې په وای ډایرکشن باندې یو سوال وشو خیال دی دغه ځای کې په ایکس ډایرکشن دی خو دلته کې څه دی په وای ډایرکشن نو دا انګل ډیګري ته وګوره 90 کما صحیح شو کنه بس اپلای کړه ٹھیک شو کنه دا به سبا کم ډایرکشن شو دا به ایکس شو دا په وای ډایرکشن باندې شو صحیح شو کنه نو دې څه بیا څه کومه دا به په دې طریقه باندې په اسانۍ باندې اساین کولای شم دا 90 به څه کوم 0 به کوم ودرېدو په دې طریقه باندې زموږ سره دا ځای دی دا انګل صحیح ده کنه خادل بګي اپ سیټ ته په ایکس او په وای باندې سره اپ سیټ ته اوس به زرا شم دلته کې به چلو کما 12 بولی 12 نو 24 بولی کما او دلته به سوري کما دلته وګوره کلیک کا اوس دې بل طرف ته مې بکاری جو ماینس پر کې کما صحیح ده دا به نوی نوی کالمونه بل راکېږي پوه شوې به خبره که نه دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره کالم شو په دغې دا باندې ښه ښه دا یو به ترې لرې کړم نه به ډیلیټ کالم ته براشم دلته یې څه لیکلی و 1 باټم دا د 0 کا ښه صحیح لیکلی دی 1 باټم لیفټ دلته راشه 1 باټم سینټر ہے ستاره کالم پلیسینګ څنګه دی ٹھیک ده که نه نه خو ګوره میډل لیفټ صحیح ده ها میډل سینټر نو زموږ دا اوس چې څومره کالمونه دي هغه په څه باندې کېږي په 5 دا دغه د سیریل نمبر د میډل سینټر باندې کېږي نو موږ څه کولی شو دې ځای نه باټم سینټر ټاپ لیفټ دن صحیح ده که نه داسې یي که نه نو په کالم کې به د دې پراپرټي به ډېر زیات خیال ساتي ښه ډرا آبجیکټ چې دی په ګریډ دی په پوینټ باندې نه دی نو زمونږ موسټلی یوز چې دی هغه 5 نمبر دی میډل سینټر دا مونږ ځان له بیا چینج کولی شو په دې خبره باندې پوه شو ښه جي اوس دلته کې راځو که نه دا کم کالم چې زه به دا هغه کړم 1 به یې کړم که نه یا دا کالمونه به ټول لر کړم صحیح ده کالمونه به ټول څه کړم لر 1 ګریډ ته به لاړ شم چېرته به لاړ شم
ون الیویشن ته ولاړ شي مرالمه اوس دلته کې زه رالمه ها دلته کې څه لیکلی دی نن سپیس بار صحیح لیکلی او دا به څه شي کالم دی ها فکس لینت دا کالم خو څه جوړوم او فکس لینت 3 یعنی 36 انټر کته راځه نو د دې د سیدهوالي او د دې د پته به صحیح موږ د سره نه بلېږي ها نه بلېږي که نه نو څه چل به موږ وکړو ماینس یې نه کړو کالم خو الټه ور وانه چولی شو الټه ور واچولی شو صحیح ده نو موږ چې چل کوو که نه چې فکس لینت موږ اخیستی دی که نه فکس لینت 36 نو موږ څه چل کوو اوس دا په دې باندې ډرا کېږي ها فکس لینت دې خوا ته یې پرېږدي کړو دا وګوره کالم جوړ شو خو په فکس لینت باندې جوړ شو ټیک ده اوس مونږ راځو دغه لاین ته دلته کې څه لیکلی دی فکس لینت اینڈ اینګل